لیونه کېږم قسم دی زما خوږه یاره، لیونه کېږم قسم دی زما خوږه یاره، ستا محبت را باندې بل شانتي اثر کړی دی. سلامونه دوستانو، په ادبي بنډار کې تاسو ټولو ته هرکلی وایو. نن راغلی یو تور کیم ته د ستومان صاحب خواله، د هغه نه به خواږه خواږه شعرونه اورو. نو راځو د هغې طرف ته. السلام علیکم ستومان صاحب. وعلیکم السلام سایل ارمان صاحب، ستا ډېره مننه. ستومان صاحب ستاسو ډېره مننه، شکریه چې موږ له مو وخت راکړو. خو د خبرو نه تېرېږو، راځو شعرونو طرف ته. زموږ د مینوال ته به یو څو شعرونه ووایي. سایل ارمان صاحب، د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه د مینوال ته ډالۍ وي چې توبه توبه راته کابل ورانوي. توبه توبه راته کابل ورانوي، دا بعضې خلک مې اوربل ورانوي. سایل ارمان صاحب، چاته جړه چاته فریاد وکړمه، چاته جړه چاته فریاد وکړمه، د غره په سر راته مورچل رانوي. غزل داسې ده چې د زړه په پرهرونو مې اعتبار چېرته کې کېږي. سایل ارمان صاحب، د زړه په پرهرونو مې اعتبار چېرته کې کېږي، زاري ورته کوم په زړه کې لار چېرته کې کېږي. ریواره ګلان واخله ته یې پې تقسیم کا، مننه. ریباره ګلان واخله ته یې پې تقسیم کا، هغه پکې هیر که مانه شمار چېرته کې کېږي. ستومانه مبارک شه لیونۍ شپې له راغلی. سایل ارمان صاحب، ستومانه مبارک شه لیونۍ شپې له راغلی، ټپې به ورته وکړم یکهزار چېرته کې کېږي. ستومان صاحب ډېره مننه، ډېر ښایسته، ډېر ښکلی. خو صاحب زموږ د مینوالو ته یو غزل بل هم ډالۍ کوي. مننه. یو غزل دی سایل ارمان صاحب چې د مینې د کیسو نه مرور یم اشنا، د مینې د کیسو نه مرور یم اشنا، علاج راته کوه پر هر یم اشنا، ازار به در پسې شي پوښتنه زما وکړه. سایل ارمان صاحب، ازار به در پسې شي پوښتنه زما وکړه، شلېدلی ګریوان ګرځم در په در یم اشنا. مننه. دا تاله چې راغلی یم ته پوهه شوې که نه، دا تاله چې راغلی یم ته پوهه شوې که نه، د غربت سخت وهلی یم نهر یم اشنا، پېښور دی که کابل دی دواړه یو دي. مننه. پېښور دی که کابل دی دواړه یو دي، پښتون یم که د لر او که د بر یم اشنا. مننه. پېښور دی که کابل دی دواړه یو دي، پښتون یم که د لر او که د بر یم اشنا. ته څه وایې ستومانه ګړۍ تا راته راوړې ده، ته څه وایې ستومانه ګړۍ تا راته راوړې ده، زر یې را په لاس کوتر او تر یم اشنا. ډېره مننه ستومان صاحب ستاسو د وخت راکولو.